د خوست ملي رادیو ټلویزیون امیر مولوي محمد نسیم فهیمي د شخصیتونو د دوی په ژوند ستاینه اړینه او غوره وبلله. د زیاتوله په جهادي او رسنیزو ډګرونو کې ښاغلي عثماني ډیر د قدر وړ خدمات ترسره کړي چې تل به د دوی او خلکو په زړونو کې ځای ولري. همداشان نوموړي د خپل علمیت وړتیا خلوص او زیار په پایله کې یاد ریاست فعال ساتلی، د ادب فرهنګ او مطبوعاتي ډګر ځلیده او د رسنیو د ودې لپاره یې بهترین اقدامات ترسره کړي دي. نو حق یې جوړیږي چې د ده په ژوند یې د غوره کړنو او لاسته راوړنو مننه او ستاینه وشي. د خوست د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي ویان محمد طاهر احرار وویل ښاغلي عثماني په تیر کې د اسلامي نظام د ټینګښت او ثبات په هدف ګڼ رسنیز او مهم فعالیتونه ترسره کړي او د جهادي تحرکاتو په چټکتیا او مؤثریت کې اغیزمن رول لوبولی. د شیخ زید پوهنتون استاد فاروق جان منګل ویل معمول دا و چې مخکې به اشخاص او کدرونه د دوی له مرګ وروسته ستایل کېدل، خو خوشبختانه اوس دلته شخصیتونه مخور او بانفوذه کسان د دوی په ژوند او حضور کې ستایل کیږي او د ښاغلي عثماني د شخصیت او کړنو نمانځغونډې له جوړونکو یې قدرداني وکړه. استاد منګل زیاته کړه په رسنیزه برخه کې د ښاغلي عثماني وړتیا، ژمنتیا او تجربه د قدر وړ دي او د ده کاري مخینه ځوانو ژورنالیستانو ته د یوې الګو مثال لري. د ازمون رادیو مشر شریف الله سروري ویل د اسلامي امارت بیا ځلې واکمنېدا راوروسته د ځایي رسنیو پر وړاندې یو لړ ستونزې وې، خو د ښاغلي عثماني په هڅو او غوره مدیریت یا د ستونزې په کمه موده کې حل او لازمې اسانتیاوې رامنځته شوې. د ویل دا لومړی ځل دی چې د رسنیو استازي او فرهنګي ملګري د یو رئیس د کړنو ستاینه کوي او په پارې لمانځغونډه جوړوي. د خوست اطلاعات او کلتور رئیس مولوي شبیر احمد عثماني په خپلو خبرو کې د یادې راټولیدنې له جوړونکو مننه وکړه چې د دوی فعالیتونه او خدمات یې د ستاینې او تقدیر وړ بللي. نوموړي د رسنیو د مسؤلینو او فرهنګیانو همیشنۍ همکاري د قدر وړ یاده کړه چې د خوست د رسنیز او ادبي وضعیت په ښه والي او سمون کې مثبت رول ادا کړی. عثماني زیاتوله خوست د ډیرو نورو ولایتونو په پرتله په رسنیز او فرهنګي ډګر کې مثبت پرمختګ کړی او د کمیت او کیفیت له لحاظه یې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. د ژمنه وکړه چې راتلونکي کې به هم تر خپله وسه د رسنیو د کورنۍ او په لویه کې د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره خپلې هلې ځلې ونه سپموي. نوموړی د دې نمانځغونډې په اړه وایي: زه خو دا یم چې مخامخ مدح د سړي ذبحه ده، خو زه نه یم ستایلی بلکې موږ هغه چارې ایستیلې دي، موږ فعالیتونه ایستیلې دي. زه د دوی ټولو نه مننه کوم او په خوست ولایت کې د مطبوعاتو، د رسنیو او د ژورنالیستانو او د اطلاعات فرهنګ ریاست ترمنځ دومره کلکه همغږي موجوده ده چې هغه په نورو ولایاتو کې شاید نه وي. د خوست ملي رادیو ټلویزیون کارمند الحاج مبارک شاه صابري او د ژمن ټلویزیون خبریال اکبر یاسیني په دې اړه زیاتوي: د ده سره ما ډېره دنده په یو ځای اجرا کړې ده. دا یو ډېر صمیمي، خوش اخلاقه، خوش باوره او ډېر یو نیک سړی ده. نو د ده دغه نیک اخلاق، خوش باوري د ژورنالیستانو ورونو سره ښه صمیمیت دا په ثبوت ورسوله چې دا د نن ورځ په خوست ولایت کې غږیزې او تصویري رسنۍ په ښه توګه سره کورونه سرته رسوي او د ده کارونو ستاینه کوي او د ده د کارونو د ستاینې ترڅنګ ده ته ایوارډونه، لونګۍ ورپسال شوې چې دا معنی لري چې رښتیا هم دی د خوست د خلکو په زړونو کې ځای لري او خاصتا د میډیاو په زړونو کې ځای لري. واقعا عثماني د ستاینې سړی دی چې باید وستایل شي، ځکه پخوا کې چې کله په لومړي ځل امارت حاکم شو په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ډېرې ستونزې وې. زه په هغه وخت کې مسؤل مدیر وم د خبري بخش کې، ژمن ټلویزیون کې ما کار کوم. ډېری وخت زه ته راغلی یم، هغه ستونزې مې ده سره شریک کړي دي، د پر وخت رسېدګي ورسره کړه. یعنې د ژورنالیستانو سره یې بیخي ډېره همکاري کړې ده. وروسته د ملي او خصوصي رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو له لوري ښاغلي عثماني ته یې وارډونه، ستاینلیکونه او ډالۍ هم ورکړل شول.